سلام لیدونکو، لمن یم روغ جوړ به یاست. د پاور بی آی په سریز کې نن موږ سپلیټ کالم وایو چې څنګه کولی شو چې په یو ډیټا سیټ کې یو کالم په څو برخو باندې وویشو او هغه سره بیل کو. ځینې ډیټا داسې انټري سوي وي چې هغه څو فیلډونه یا څو کالمونه په یو کالم کې انټري سوي وي. نو کله چې موږ هغه ډیټا شیټ یا ډیټا سیټ مونږ پاور بی آی ته امپورټ کوو او هغه کې مونږ ډیټا کلینینګ کوو، انالیسیس کوو. نو د هغو لپاره باید مونږ ځینې ډیټا سره څنګه وکړو، سپلیټ کړو، بریک ډاون یې کړو تر څو زموږ لپاره نور هم ساده سي. نو که تاسو چیرته د پاور بی آی سیریز نور ویډیوګانې نه لیدلي، زما په یوټیوب چینل کې شته، کولی شئ چې دا سیریز له سر نه تعقیب کړئ، لکه د پاور بی آی انټروډکشن دی، انسټالیشن یې دی، همداسې له شروع نه تر اوسه پورې. نو راځم درس ته. کله چې تاسو راسئ دلته ډیټا سیټ ورته اډ کړئ او دلته یو کالم زه انتخابوم. زه غواړم چې دا کالم کې کوم ډیټا چې ده لکه نوم او تخلص ده د یو کارمند، زه غواړم چې دغه له نوم څخه د تخلص بیل کم یا جدا کم یا دا کلم په دوو برخو وویشم. نو دا کلم به تاسو انتخاب کړئ، رابسئ دلته سپلیټ کالم ته. دلته به تاسو ورته بای ډیلیمیټر په یو خاص کوم علامه یا سمبول چې ورکول سوی ده د هغو په واسطه باندې مونږ وایو سره بیل یې کړم. دلته د دې نوم او کوم تخلص چې دی د هغو په منځ کې مونږ وایو چې دا سلش علامه ده، د سلش علامې په واسطه را سره څنګه وکړم، بیل یې کړم. نو دلته اوکې اخلمه. کله چې تاسو باندې اوکې کلیک ګورو دلته دغه نوم او تخلص یې څنګه وکړو، سره بیل کړو. نو دا ستاسو ډیټا یې نور هم ساده کولی سي. او که چیرته دا غواړئ دا اکشن بیرته کینسل کړي، نو موږ دلته په دې کلوز یا په ریمو یا کینسل اپشن باندې موږ کلیک کوو. صحیح ده. بل مثال زه داسې ورکولی سم لکه دلته په دې کالم کې موږ وایو چې دغه داسې یو څوک لیکي چې مقصد سالري لیکي، بیا هغه کوم ټکس وایي سالري چې دی هغه مو سره لیکي. زه وایم چې د سالري دې ترېنه بیله سي، یوازې ټکس دې پاتې سي. نو راسو نمبر اف کریکټر دلته هم کولی سو، په ډیلیمیټر کې هم کولی سو. دلته زه ورته وایم چې د دې لخوا له رایټ لخوا یې ته غواړې چې بیل کړې او که د لیفټ لخوا. زه ورته وایم چې د رایټ لخوا کوم ټکس چې دی دلته تا ته وایي چې نمبر اف ټکس څو عدده دی دغه ماته مشخص کړه. زه ورته وایم چې دا سالري چې دی دا شپږ کرکټره ده. نو دا شپږ کرکټره ترې څنګه وکړه، بیله کړه. ګوره په دې کالم کې یوازې تا ته نمبر یې دلته پرېښو، سالري دلته پرېښودله. صحیح ده. همداسې ډېر مثالونه کولی سي تاسو دلته ورکړئ. د مثال په ډول زه دلته وایم چې په دې ادرس کې ما ته دغه کوم ادرس چې دی لکه کابل 3 سټریټ یا پکتیا سیټي، د دې په منځ کې کوم کالم کامه چې دی دا د کامې په واسطه ما ته څنګه وکړم، بیل کړم. دلته راځم ډیلیمیټر ته او دلته ورته وایم چې کوم دغو چې ورکول سوی ده چې ډیلیمیټر چې ورته مشخصه یې سوی ده. زه ورته وایم چې کامه ورکول سوی ده، د کامې په واسطه کوم دغو چې راغلی هغه ما ته بیل کړه. صحیح ده. ګوره دلته تاسو څنګه وکړو، یوازې پرانیس یې پرېښو او هغه نور سټیټ دغو چې وو هغه یې څنګه وکړو، بیل یې کړو. دلته بیا ګوره د 3 کامې استفاده سوي وي. نو دغه نیمروز بیا سیټي او بیا هغه سټیټي ته تاسو ته څنګه وکړو، بیل کړو. تاسو کولی شئ چې مختلف ډیټا کلینینګ وکړئ. دلته ما بل فایل اډ کړی ده چې نو ډیلیمیټر. صحیح ده. دا په دې معنا ځینې وخت داسې یو څوک راځي چې لیکي چې احمد الله احمدي، په منځ کې کوم ډیلیمیټر نه استفاده کوي، که نه کوم یو خاص سمبول نه استفاده کوي، ډایرکټ یې لیکي. خو یو څوک وایي چې تا داسې وکړه چې په دې کالم کې نوم او تخلص ماته څنګه وکړه، بیل کړه، یوازې یو سپیسي په مابین کې ده. صحیح ده. نو راځم سپلیټ کالم ته، دلته وایم بای ډیلیمیټر. ډیلیمیټر د چې په واسطه یې سره څنګه کوي، بیلوي یا یې جدا کوي. زه ورته وایم چې د سپیس په واسطه کوم ټکس په منځ کې یا د خاص نومونو په منځ کې چې کوم سپیس راغلی وي یا د دې کالم په منځ کې چې کوم د ټکس تر منځ سپیس راغلی وي هغه راته څنګه وکړم، بیل کړه. ګوره دلته هغه تخلصونه یې جدا کړو او نومونه یې جدا کړو. صحیح ده. دا اکشن بیرته څنګه کوم، ریموو کوم.
نو تاسو دلته مختلف نور دوام لري او تاسو کولی شئ په اسانۍ سره دلته رایټ کلیک وکړئ په یو کالم باندې. دلته موږ هم سپلیټ کالم وایو عیني شان لکه موږ دلته چې لرو. صحیح ده. او بای نمبر خو ما درته ویل بای پوزیشن لاور کیس ټو افر که چېرته غواړئ ځینې اول کې واړه حروف وي بیا وروسته لوی وي د هغو په واسطه سره څنګه کوئ سره سپلیټ کوئ یا د اپر کیس ټو لاور کیس یا ډیجیټ ټو نن ډیجیټ. صحیح ده. معنا نمبر ځینې لکه نمبر و ټکس لیکلي او دلته بیا هم همداسې اکشنونه تاسو اخیستی شئ. نو دا اوس ما سره د نن ورځې د سپلیټ کالم درس که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي د سره لایک یې کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو هغه هم ترېنه استفاده وکړي. که چېرته تاسو کوم سوال نظر لرئ ما ته کمنټ وکړئ، انشاءالله حتما جواب درکوم.